ځینې خلکو د زبرګي میاشت په 20مه ورځ د کونډو یو رسم شروع کړی دی چې چا مراد پوره شي نو کونډې کوي، او چې کله 20مه شي د زبرګي میاشت نو په دې شپه خاص عبادتونه کوي او روژه نیسي چې دا د معراج شپه ده. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو معراج ته په مکی دور کې تللی و او د هغې نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیره موده و، لیکن هغې دا شپه د عبادت لپاره نه ده خاص کړي او نه د دې روژې په باره کې خبره کړې ده، او نه صحابه کرام رضی الله عنهم د زبرګي میاشت د 20مې ورځې روژه نیولې ده او نه په دې شپه عبادت کړی دی او نه امهات المؤمنین کړی دی. نو دا څنګه کیدی شي چې دا د دومره فضیلت واله شپې او ورځې وي؟ نو ولې نعوذ بالله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هیر شوي وو چې مونږ ته یې ویلې وې، دا نن چې مونږ ته پته ولګېده او مونږ د دې خاص اهتمام کوو. نو زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته پوره دین را رسولی دی. اوس که څوک بدعتونه ایجاد کړي، نوې طریقې ایجاد کړي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی د هغوی عبادتونه هم نه قبلوي چې تر څو پورې هغو بدعتونه نه وي پرېښودي. نو بدعتونه د خپل ژوند نه لرې کړئ او د دین کار په دې نوم مه کوئ چې د دې سره څه فرق پرېوځي، د دې سره څه کیږي، ولې نه کیږي. که چېرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کار نه وي کړي او د هغې اهمیت یې نه وي بیان کړی او موږ هغې له اهمیت ورکوو، نو چېرته داسې ونه شي چې موږ په دین کې نوي څیزونه ایجاد کړو چې د قیامت په ورځ موږ د هغو د حوض نه د اوبو څښلو نه محرومه شو. نو دا بدعتونه پرېږدئ. د دې کنکلوژن دا راووتو په اینډ کې چې د زبرګي میاشت د حرمت میاشت ده او د دې نه سوا په دې کې نه څه خاص عبادت شته، نه قرباني، نه روژه او نه څه نفلي عبادتونه د زبرګي میاشت سره ریلیټډ دي چې هغه خاص دي د دې ورځې سره. باقي چې تاسو څومره هم نفلي عبادت کوئ یا نفلي روژې نیسئ نو هغه په تاسو باندې ده.